افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو ډیر سخت عملیات او بریدونه ترسره کړي دي. افغان ځواکونو د هلمند ولایت په نهر سراج، ګریشک او نادعلي ولسوالیو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د مهمو قومندانانو په ګډون 83 طالبان وژلي او 52 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو کندهار کې هم 21 طالبان وژلي دي. افغان ځواکونو تېره ورځ د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو چڼهیز عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 21 تنه وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان هوایي ځواکونو د ننګرهار حصارک ولسوالۍ کې 14 طالبانو ته مرګ له اړولې. افغان هوایي ځواکونو د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي چې په پایله کې 15 تنه وژلي دي او 8 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو لغمان کې هم 26 طالبانو ته مرګ له اړولې. افغان ځواکونو د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 9 طالبان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. لغمان امنیه قومندانۍ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا په بل خبر کې افغان ځواکونو خوست کې د طالبانو ډرون کیمرا ویشتلې ده. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوال فرهاد کاظمي صحیحون نیوز ته ویلي دي چې افغان ځواکونو د طالبانو هغه ډرون کیمرا ویشتلې چې د یادې ولسوالۍ له مقر څخه یې عکاسي کوله. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.